سلام. په تیر درسونو کې موږ او تاسې د ماډل اګزلري وربونو سره آشنا سولو چې څه دي او څنګه په جملو کې کارول کیږي. نن به دا چې څنګه یو ماډل اګزلري لرونکی جمله پاسیو وایس ته واړو دا به زده کړو. د دې لپاره چې ماډل اګزلري لرونکی جمله پاسیو وایس ته واړو ډیر اسانه دی. لکه مخکې چې مو وویل سبجیکټ راځي د آبجیکټ پر ځای، آبجیکټ راځي د سبجیکټ پر ځای. همدې قانون ته ادامه ورکو او صرف د ماډل اګزلري لرونکی ورب مخې ته یو بی ور اضافه کوو. مثلا I must buy a car. زه حتمی باید یو موټر رانیسم. نو آبجیکټ راځي د سبجیکټ پر ځای، a car راځي د جملې سر ته. a car اوس ماډل اګزلري ورب شو. must موږ ویل د ماډل اګزلري ورب په پاسیو وایس کې د ماډل اګزلري ورب وروسته بی ور اضافه کوو. نو a car must be اوس نو د فعل درېیم حالت a car must be bought by me. ځکه موږ ویل په پاسیو وایس کې په هره زمانه کې او په هره جمله کې په پاسیو وایس کې فعل همیشه په درېیم حالت کې وي. نو a car must be bought by me. یو موټر به حتمی زما په واسطه رانیول کیږي. Ali can wash the car. Ali موټر مینځلی سي. اوس یې پاسیو ته اړو. The car object راځي سبجیکټ پر ځای. The car اوس ماډل اګزلري ورب. The car can اوس په پاسیو وایس کې د ماډل اګزلري ورب وروسته بی ږدو. The car can be washed by Ali. Ali can wash the car. The car can be washed by Ali. بل مثال She might help me. دا شاید زما سره مرسته وکړي. نو ډیر اسانه په همدې توګه ادامه ورکړئ. کله چې ماډل اګزلري لرونکی فعل پاسیو ته اړوئ آبجیکټ راځي سبجیکټ پر ځای وروسته ماډل اګزلري وروسته بی ږدو او همدارنګه د فعل درېیم حالت او وروسته آبجیکټ. که چیرې کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ حتما یې جواب درکوم. مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ. تر نوي درسونو په خدای پاک مو سپارم. ښه وخت ولرئ.